السلام علیکم څنګه شئ جوړ است تکړه په خیر شو به جوړ است خو نه د کوم د ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کو سبجیکټ مو د الایزا پارت 2 راخصه دي سید الایزا چې شو په کوم ماشینان کې کېږي د فول فارم چې شي په دې ما د وخت د ویل وس په دا سبجیکټ کې چې د شیم ډایرکټ الایزا د شیم ان ډایرکټ الایزا د شیم او سینډویچ الایزا د شیم او کمپټیټیو الایزا د شیم یعنی پر دې څلورو باندې ته دلته د شیم چې د چشکار کې او د دې میثډ څنګه کېږي او د دې پروسیجر څنګه کېږي سید راځي ډایرکټ الایزا در وښیم سیده ډایرکټ الایزا موږ د یوز فور ډیټیکشن اف انټیجنټ موږ د انټیجنټ لپاره معلومو یعنی چې کوم موږ په جسم کې کوم انټیجنټ یا په نورو شیانو کې کوم انټیجنټ یا دغه خلاف کوم انټیجنټ چې جوړ شي هغه موږ په ګورو سید بل دا چې استعمالیږي موستلی یوز ان دی هیسټوکیمیکل سټینینګ اف دی سیلز اینڈ ټیشو دی وایي داسې دي تقریبا د په هیسټوکیمیکل سټینینګ کې استعمالیږي کوم چې د سیل یعنی حجرو یا د نساجو په سټینینګ کې دا چې دی دا بیا د کینسر کوم ټیومر یا سرطان چې کوم سبجیکټ شروع شي په هغه کې دی بیا په دې خپل اتوماتیک سره خلاصېږي چې دا هیسټوکیمیکل سټینینګ بیا چې ته وایي سیده دا دوی سیسټم کې حجرې ته رنګ ورکوي په یو قسم سټینینګ ورکوي چې دا سرطان یې نه دا په مخ کې بیا خپل سر په خلاصېږي سیده راځي چې د دې زه ویډیو ښکاره کوم ډایرکټ پرنسپل د دې څنګه دی د دې د پرنسپل د شکل نه مخته یو خبره بل په یاد وساته چې دا موږ ته کوم پرایمري انټي باډیز چې راشي هغه مطلب دا دی چې دا موږ د سیرم شي موږ د جسم سیرم یعنی موږ د جسم کوم مواد هغه شي یعنی موږ د جسم کوم انټي باډیز هغه شي دې ته کنجوګیټ وایي کېږي سیده سیکنډري انټي باډیز یا کنجوګیټ چې دي دا بیا ریجنټ فارم کې راځي دا جوړ راځي سیده پرایمري موږ د جسم دا او سیکنډري چې دا د ریجنټ په فارم کې راځي راځي چې مخصوص د ډایرکټ پرنسپل دروښ اوس وختي چې ما سره د خلاص کې چې دا ډایرکټ الایزا چې ده دا ایمینو کیمستري دپاره استعمالیږي یعنی هغه کوم کینسر یا ټیومر یا یو بل مړ دا شی په معلومو د هغه شي دپاره هم استعمالیږي خو خیر دلته اوس راځو موږ دا مقصد چې دا بیا خپله اتوماتیک په دې سره خلاصېږي چې زه کله کینسر یا ټیومر یا هیسټوپیتالوجي چې د شروع کوم بیا د په هغه کې خپله سره خلاصېږي سیده راځه اوس موږ دا ویل راخو اول وار یو خبره باید وساته ډایرکټ الایزا چې ده په هغه کې انټیجنټ نه وي شی لا هم نشته خالي دا ویلز چې دي دا پلیټونه چې دي دا خالي سیده نو موږ څه چم کو بیا د دې دپاره ولې دا خو لازمن دلته شی غواړي پري کوټېډ نو دلته خو چې یوازې دا شی نه نو بیا خو ټیسټ څنګه کوي نو موږ څه چم کو بیا دلته دا ځای د ډکېدو دپاره سیمپل راخلو سیمپل چې شي د مریض سیمپل به ستا سره یا به حجره به در سره دغه د انسان یعنی کوم حجره چې هغه به در سره یا به نساجونه در سره هغه څه چم کوي ایکسټریکټیوي یعنی ماتوي بیا د چې سره مکس یي د دغه سره د پی بی اس سره مکس یعنی فاسفیټ بفر سولوشن سره مکس نو دا چې ما چې بیا د ایکسټریکټ چې په دې کې انټیجنټ ځنجلا شي انټیجنټ چې ځنجلا شي بیا دا انټیجنټ چې راځي دلته د کوم الایزا ویل چې دی د لاین دلته سره کوټیټ شي ګوردا دا انټیجنټس دا کوم ځای انټیجنټ دا د سیل یا د ټیشو یا د کوم نساجونه یا د حجرو کوم انټیجنټ دی هغه انټیجنټ دی دلته سره دغه کوټیټ یعنی په دې کې انټیجنټ راځي سیده د دې انټیجنټ سره بیا څه چم کېږي دلته په دې مابینځ کې دا بخولونه خالی پاتې شي دا ځایونه ګرده خالی پاتې شي چې دا خالی پاتې بیا موږ یو رقم ریجنټ راخلو هغه ته وایي کېږي بلاکینګ ریجنټ یعنی پی بی اس په نامه باندې راځي یعنی بی اس ای په نامه باندې راځي نو هغه بیا څه چم کې دلته داسې لاینونه ورسره جوړ کړي داسې لاینونه چې دا دلته مکمل داسې یو لاین جوړ شي انټیجنټ وي بل شی دلته ورسره کوټیډ نه شي یعنی کوډ نه شي دا کوټیډ مطلب دا دی چې دلته بل شی ورسره یو ځای ځان ورسره یو ځای نه کړي په دا ځای کې بل شی ورسره ځان یو ځای خالي انټیجنټ پاتې شي سیده کوم مخصوص چې په حجرې کې کوم انټیجنټ دی د کوم انټیجنټ سره چې موږ کار دی هغه انټیجنټ دلته ورسره ومښلي سیده بیا څه چم کو دا واشي د واشېدو بعده چې دا دې واش کړي او دا چې کله ته دغه راځي فاسفیټ یا د پی اس دا ګرد خپل انکیوبیشن لري خپل ترتیب لري سیده توخ درجه برابر سیده نو دلته چې دی واشته کې بیا څه چم کې په اخر کې پرایمري انټي باډیز ورچی چې دغه سره انزایم اټیچ په کوم نامه چې یادېږي د ایچ آر پی په نامه باندې یادېږي هغه د سمپل ته واچو یعنی دا ویل ته واچو دا ویل ته چې هغه راځي د دې انټیجنټ سره دلته داسې ورسره بینډ شي ومښلي سیده لاین انټي باډیز لوړ انزایم په اخر کې موږ څه کو د الایزا لازمن یو خبر باید وساته د سبسټریټ چې په الایزا کې نه ته سر نشي په خلاصوالي چې دا چیشته الایزا سیده نو بیا موږ په اخر کې سبسټریټ ورچو
یعنی دا سبسټریټ چې دی دا ورچو دا چې ورچې نو هغه بیا څه چمو کې د دې انزایم سره په دا سر کې چې کوم انزایم دی د دې سره ریکټ وکړي عکس العمل ښکاره کړي چې هغه عکس العمل ښکاره کړي نو بره په هغه عکس العمل کې د کلر وباسي یعنی رنګ وباسي د جړ شي سیده دا ایزی سمپل دی سیده دا چې دی دا کوم ډایرکټ الایزر چې دا په دې کې انټیجنټ نه بیا موږ سمپل او هغه ایکسټریکټ کو یا دغه سره یو ځای کو د پی بی اس سره یو ځای کو هغه څخه انټیجنټ او بس دلته د انټیجنټ په دغه کې پریږدو په الایزا ویل کې د پری کوټیټ سیم نو بیا څه چم کو انټي باډیز سره یوز کو هغه انټي باډی چې کوم پرایمري اټیچ وذ انزایم والا سره په اخر کې بیا سبسټریټ ورچو سبسټریټ چې مرواچو بس د خپل رنگ اړیږي چې څونه ډارک رنگ کې هغه نه زیات د دې انټیجن دغه پکښ کې خیر او مخته د نورم سره په خلاص اوس راځو د انډایرکټ الایزا مطلب د یوز فور ډیټیکشن اف انټي باډیز هغه انټیجنټو دا د انټي باډیز لپاره استعمالیږي موږ د جسم کوم انټي باډیز هغه په معلومو اوسې ده راځي چې مخته د دې کوم پرنسپل چې دی هغه به ډایرکټ دروشتمول ویډیو ډېر وژدي بیا چې سر نه په خلاصېږي د دې پروسیجر څنګه دا به کله په دې باندې خپل سر خلاصې اوس ته ګوره د انډایرکټ پرنسپل زه در ښیم او که کوم رغونه دغه دپاره به بخښه کوئ سیده انډایرکټ چې دی هغه سیسټم کې هغه چې کوم ته الایزا ویلز راوړي یا کوم الایزا مایکرو پلیټس ورته وایي نو په هغو کې دننه بیا پری کوټیډ انټیجنټ کې یعنی انټیجنټ د وخت څخه پکښې کې په دې دغه کې په دا ویل کې د وخت څخه انټیجنټ پکښې کې سیده نو بیا موږ څه کو پرایمري انټي باډیز ورچو ما وخت درته ویل چې پرایمري چې دی زموږ سیرم سیده نو هر پله چې راخلی اول وار چې در واخلې هم به واچوئ چې کوم انټیجنټ په دې کښې کې بیا چې ته اوس پرایمري انټي باډیز ورواچوئ هغه چې در واچول هغلته راځي دلته ورسره ټچېږي بیا به یې واچوئ سیده اوس سر خلاص شو دلته انټیجنټ اوله سره پکښې کې دی په دې پلیټ کې بیا موږ څه چم وکړو دا پلیټ واش کړو بیا راځو پرایمري انټي باډیز ورواچو پرایمري انټي باډیز راځي د دې انټیجنټ سره دغه کېږي اټیچ کېږي کوم چې کوټیډ د وخت انټیجنټ د هغو سره دی باینډ سي بیا موږ څه چم کو واچوئ دلته بیا څه چم کو په دریم نمبر کې چې دلته مواش کې بیا موږ واچو انزایم کوم چې سیکنډري انټي باډیز ورته وایي نو هغه ورچو هغه دلته راځي د دې انټي باډیز سره اټیچ دا رقم ته وګوره دا لوړ انټي باډیز دی دلته او دا انزایم لینک دی چې لوړ انزایم دی لاندې انټي باډیز نو دا چې کله ورسره لینک سره بیا دلته موږ واشو دلته چې بیا واش کوي بیا څه چم کو د په اخره کې سبسټریټ وچو کوم چې د سره د انزایم سره عکس العمل ښکاره کوي عکس العمل یعنی ریاکشن کوي هغه ریاکشن بیا څه کوي کلر پروډیوس کوي نو بیا موږ دا ګورو دا چې ایزي سمپل دی سیده اول واري دا راخلو د خپل د اوله سره انټیجنټ پکښې کې بیا کوم موږ سیرم چې دی په هغې کې کوم انټي باډیز یې هغه ورچو نو پرایمري انټي باډیز ورته وایي هغه ورته بیا موږ د دې ته د ریجنټ په فارم کې راځي انزایم لینک انټي باډیز یې هغه ورچو هغه بیا په اخر کې سبسټریټ ورچو سبسټریټ چې دی هغه ریاکشن وکړي ریاکشن پر دغه کې کلر پیدا کړي څونه چې ډارک کلر یې هغو نه دا ټیسټ پوزیټیو راځي اوس سینډویچ الایزا باندې په دې سره د خلاص کوم څه ده یوز فور ډیټیکشن اف انټیجنټ استعمالیږي دا د چی لپاره استعمالیږي چې موږ انټیجنټ په معلوم کو سیرم پلازما سیلز او ټیشو ایکسټریکټ د کوم د سیلز یا ټیشو کوم ایکسټریکشن تنتیری ایکسټریکټ دغه معلومولو لپاره یعنی په هغه کې چې کوم سیرم انټیجنټ یې په هغه کې معلومو دا ایکسټریکټ مطلب دا دی چې سیل ماتول یعنی دغه څخه انټیجنټ راایستل یا بل شی راایستل دغه لپاره یا ټو کوانټیفای پروټین اینډ هارمونز یعنی کوانټیفای چې کوم ورته وایي د دې مطلب دا دی چې د پروټین کم مقدار یا د هارمون کم مقدار هغه په دې سینډویچ الایزا کې معلوم اوسې ده راځي چې اوس به دې ډایرکټ په پرنسپل سره د خلاص کوم څه ده اوس د سینډویچ الایزا پرنسپل در ښیم څه ده اول وایي چې دا کوم الایزا ولا وخت په دې کې خپل ځان څخه کیپچر انټي باډیز ورته وایي هغه د اول سره سره کوټې دی دلته یعنی هغه پر دا ځای باندې کوټې دی که ته خپل منوال کوې منوال بیخي ډېر غټ کش اخلي هغه کله کله پوره شپه واخلي درسته څه ده نو دا دلته کوټېډ وي دا کیپچر انټي باډیز چې وي د کوټېډ وي څه ده او دې ته پولي کلونول هم وایي کېږي دا د بیا په مخکې سره د خلاصوم چې مونو کلونول چې شته پولي کلونول چې شته څه ده اځي چې مخته نو دلته چې کوم کیپچر انټي باډیز دی موږ څه چمو کو دا واش کې دا پلیټ دا غاب چې دی دا واش کې دا ویل چې دی بیا څه چم کې 8 کې سمپل
هغه انټیجنټ ورواچي سیده د چې سمپل وچه د پلازما به یا به سل یا به ټیشو ایکسټریکټ ورته وایي هغه به یا به هارمون یا پروټین هر شی چې و در سره سیده هغه چې ورواچوي هغه دلته د انټیجنټ په ذریعه باندې دلته بینډ سي دا مې انټیجنټ دا مې انټیجنټ دی سیده چې وموښلېدل بیا څه چم کو واښوي چې واش مو کوي بیا څه چم کو انزایم ورسو کوم انزایم یعنی هغه انزایم سیکنډري انټي باډیز ورته وایي یعنی انزایم سره لینک وي یعنی د انټي باډیز دلته لوړ انزایم لاندې انټي باډیز دي ته وایي کېږي انزایم سیکنډري انټي باډیز سیده یا کنجوګیټډ هم دې ته وایي کېږي سیده نو هغه انټي باډیز ورواچو هغه راځي دلته داسې ورسره وموښلي سیده داسې وموښلي او دلته چې دی دا سینډویچ لفظ چې دی دا ځای ته وایي کېږي داسې دغه ځای ته سینډویچ وایي کېږي د دې چې داسې سره وموښلي د دې سینډویچ وایي کېږي نو هغه راځي دلته ورسره وموښلېږي بیا موږ څه چم کوو په اخر کې سبسټریټ ورواچو سبسټریټ چې دی هغه د انزایم سره عکس العمل ښکاره کوي دا انزایم چې دی د دې سره عکس العمل ښکاره کوي یا ریکشن ورسره وکړي په هغه ریکشن یا عکس العمل کې بیا دی څه چم کوي کلر پروډیوس کوي سیده څونه ډارک کلر راځي هغونه د دې مقدار زیات راځي سیده د دې ایزي سمپل دی نور دونه غټ مشکل په دې کې نشته سیده دغه راځي چې اوس په کمپیټیټیو الایزا باندې سره د خلاص کوم فور ډیټیکشن اف انټیجنټ اینډ انټي باډیز دا موږ استعمالومو د دې لپاره استعمالو یعنی دا شی په معلومو چې کوم انټیجنټ انټي باډیز دواړه په دې کې معلومو یعنی انټیجنټ هم په معلومو انټي باډیز هم په دې کې معلومیږي سیده ډیټیکشن اف سمال مالیکولرز وذ سبسټانس یعنی دی وایي په دې باندې موږ دا شی معلومو چې هغه کوچنی مالیکولر یعنی کوم کوچنی کیمیاوي مواد وي هغه په معلومو لکه مثال ټسټورون پروګلیسټرون T3 T4 یا اکزیټیو اکسیډیز یعنی دا شی په معلومو موږ په دې باندې یعنی دغه هارمون یا دغه کوچنی کیمیکلز یا دا نینوګرام په حساب باندې کوم کیمیکل یا کیمیاوي مواد یا زموږ جسم کوم هارمون وي هغه په معلومو سیده د دې په پرنسپل باندې به دې وزه سر د خلاصوم اول به الایزا انټي باډیز باندې د سر خلاص کوم بیا به په انټیجنټ باندې سیده او دا چې د کمپیټیټیو لفظ چې دی ترغلي دا د یلته په حفاظ کې سره مقابله کوي کمپیټیټیو کې یعنی دغه به دلته خپل سره په خلاص چې څنګه مقابله کوي او څنګه هلته ښه اوس راځو کمپیټیټیو الایزا وختي ما سره د خلاص شي دی په پاس کې کمپټیشن کې اوس څنګه کې زه به دلته سره د خلاص کوم سیده کمپټیشن الایزا انټي باډیز انټیجنټ مختلف هم اوس په پلا انټي باډیز وای به انټیجنټ وای سیده نو دا چې کله ته الایزا ویل واخلې نو هغه خپل د ځان څخه دلته انټیجنټ کوټډ لري پری کوټډ وته وای موږ انټیجنټ اوله سره څه پکې کې بیا موږ څه چم کو یو بل ټیوب ور سره راخلو دا جلای جو بل ټیوب راخلو پاغه کې پرایمری چې موږ کوم سمپل یعنی پلازما یا کوم سیل وی حجره ورشي چې داغه څخه موږ هغه انټي باډیز راوخو دا ټیوب ته واچو یعنی هغه دا ټیوب ته واچو بیا څه چم کو سیکنډري انټي باډیز راچو کوم چې انزایم لینک انټي باډیز دي هغه ته راچو سیده نو هغه چې موږ سره میکس مو کوي بیا د دې میکس دغه راخلو د الایزا ویل ته واچو الایزا ویل چې د واچ بیا د څه چم کې په دې مابین چې د کمپټیشن شروع کړي کمپټیشن شروع کړي چې کوشش کوي چې کوم سیکنډري انټي باډیز دي هغه عزت دلته ځان سره مشلومه کوشش کوي او یا د بل کوم ساده پرایمری انټي باډیز هغه رواني دلته کوشش کوي چې انټي باډیز ولري اوس د دې کمپټیشن چې د دې کوم پاپاس کې چې مقابله شروع وي که د انزایم لینک والا انټي باډیز را دلته سره ومشلېدل دا انزایم لینک والا د سیده نو هغه انزایم لینک والا که سره ومشلېدل نو بیا چې موږ کله سبسټریټ واچو سبسټریټ نو دا انزایم لینک والا دلته سره ومشلې نو بیا موږ دا واش کو چې دا واش کو باره چې بیا موږ واچو دا سبسټریټ واسو نو دی دلته د دې انزایم سره ریاکشن پیدا کړي عکس العمل ښکاره کړي سپیسیفیک نو هغه عکس العمل کې بیا د سیستم کې رنګ ډېر پیدا کړي رنګ چې پیدا کړي نو د دې مطلب دا دی چې ډارک کلر چې دی د دې مطلب دا دی چې د ریزلټ د ټیسټ چې دی دا کم را روان دی ولې خو هلته پرایمري انټي باډیز لږ ورسره وموښلېدل هغه دونه نه دی موښلېدلی ولې هغه دا چې دی دا کم سبسټریټ چې دی دا د سره ریاکټ نه کېږي نه موښلي نه دغه کېږي نو دا ولې دلته انټي باډیز دا نور انټي باډیز چې دی دیو دا دغه ګټلی دی هغه زیات ورته راسي دا ځای ته سیده نو چې زیات رالی دې مطلب دا دی چې کوم ټیسټ موږ لګولی دی یا کوم شی چې موږ پلازما لګولی دی د دې لیول کم دی دا به موږ په چپه حالت کوو چې په نور کې که اوس موږ ویلو په ډایرکټ و انډایرکټ په هغو کې چې کلر زیات راسي ریزلټ زیات راسي دلته چې کلر زیات راسي د دې مطلب دا دی چې ریزلټ کم راوړي ولې خو هغه انټي باډیز لږ دي که اوس داسې سو
دا کلر موږ یعنی سبسټریټ واچوي واش مو کوي سبسټریټ مو واچوي نو کله چې دا هغه پرایمري انټي باډیز ورسره وموښلېدلې پرایمري هغه ولې کوم چې زموږ د سیرم انټي باډیز دي نو په دې مطلب دا دی چې کلر چې کم رالی نو دې مطلب دا دی چې د ټیسټ زیات را روان دي ښه دا کم ټیسټ دي دا زیات را روان دي او د دې انټي باډیز چې دي زیات را روان دي دا ما خالي په وساته دا ګور خولي والا چې دی دا د سیکنډري والا مې راخسي د نه په تاثر باندې کوشش ټکی لري دا سیکنډري دی او دا ساده چې دی اوس خپل اتوماتیک د سر په خلاصي چې کله انزایم والا چې دی هغه چې زیات شي نو هغه کلر راولي او کوم ساده چې راشي هغه کلر دون نه راولي هغه سره خو د مشل نه دا خو د انزایم سره د سبسټریټ چې دی د انزایم سره ریاکټ کوي سیده راځي اوس په انټیجن باندې سر د خلاص کوم دا انټي باډیز و هغه انټیجن وسیده دا انټي باډیز ای بی سیده اوس یې ګوري کمپیټیټیو الیزا انټیجنټس دي څنګه چې انټي باډیز و انټي باډیز څنګه طریقه باندې کېدل سیم ټو سیم هغه رقم کیسه باندې دغه کېږي خالي کمپیټیټیو الیزا انټیجنټس دي نو یو خبره بل په یاد وساته ما مخکې یو څه درته ویلي ما په انټي باډیز کې د کمپیټیټیو الیزا کې انټیجنټ زیات وي د انسان یعنی سیرم کم د سیرم والا یعنی د انسان کم انټیجنټ زیات وي نو هغه راځي په دغه باندې مش نو که انټي باډیز یا انټیجنټ وي سیده دا ور د دواړه د ښکار کوم سیده نو هغه کار یو زیات وو که کوم جوړ شوی په د انسان جوړ وي یا کمپنۍ څخه چې کوم انزایم یا انټیجنټ و انټي باډیز وي انټیجنټ یا انټي باډیز چار یو زیات وو که د انسان د زیات وو که د کمپنۍ د والا زیات وو کمپنۍ والا لا نه زیاتېږي کله چې د انسان د کم وي نو بیا د څه چم کې هلته زیات ځان دغه کې وموښلي زیات ځان وموښلي او که د انسان زیات وي هغه کوشش کوي هغه خپله ځینې مخې ته سي ځان زیات کړي سیده اوس راځو دلته انټیجنټ څنګه ګورو سیده انټیجنټ بس سره یو ویل در سره یي الیزا ویل کوم چې کمپیټیټیو الیزا ویل ورته وایي نو په هغې کې د جوړې د وخت څخه پري کوټډ انټي باډیز ورته وایي هغه دلته جوړي هلته چې نو دلته چې کوم انټي باډیز چې جوړې دي نو دلته یوه خبره باید وساته دا کوم چې د ټکي ورسره دی دا ریډي میډ دی دا هغه انټیجنټ دی د دې سره انزایم اټیچ وي سیده د دې سره انزایم اټیچ دا د کمپنۍ چې جوړ وي نو انزایم نو موږ یو ټیوب راخلو هغه کوم چې موږ سیرم یې موږ د مریض کوم سیرم وي په هغې کې چې کوم انټیجنټ هغه راخلو او کوم چې هغه انټیجنټ وي چې انزایم سره لیبل وي د انزایم سره دغه وي د کمپنۍ چې جوړ وي هغه دواړه سره مکس کړو چې مکس وکړو د دې سره راخلو دلته د ټیوب ته اچو دا ویل ته اچو د الیزا ویل ته بیا څه چم کو دا ویل اوس کوشش کوي چې هر یو زیات وو یعنی که د انسان د زیات هغه راځي دلته زیات موښلي که د بل زیات هغه دلته راځي موښلي سیده نو بیا موږ څه چم کو دا چې دی دلته وموښلېدل بینډس والا سره واش سیده واش بعد بیا څه چم کو چې واش مو کوي دا دغه که دا کم انزایم انټیجنټ کم انزایم لیبل والا چې وي هغه که دلته مشرتي وو نو بیا موږ څه چم کو هغه که دلته مشرتي وو نو بیا چې کله موږ ایډ سبسټریټ واچو نو هغه راځي د دې سره موښلي هغه انزایم سره موښلي نو په هغه نتیجه کې چې کېږي کلر جوړ شي کلر چې کله جوړ شو نو کلر والا چې دی د دې مطلب دا دی چې زموږ کم دا ټیسټ چې وي یعنی کوم انټیجنټ چې موږ ګورو د هغه ریزلټ کم را روان دی ولې دلته چې هغه انزایم چې کوم موږ د کمپنۍ سره دغه کړی یعنی هغه انټیجنټ چې کوم موږ د کمپنۍ سره کمپنۍ والا چې جوړ وي هغه دلته زیات مشرتي دی انټي باډي سره نو هغه بیا څه چم وکړي د دې سبسټریټ سره د انزایم ریاکټ وکړي نو ریاکټ وکړي کلر پروډیوس شي سیده او کله چې موږ بیا دغه وي نو د کمپنۍ والا کم وي او د انسان هغه انټیجنټ زیات وي نو هغه راځي دلته وموښلي د انسان والا دلته وموښلي سیده نو هغه سبسټریټ چې واچوي په هغه کې کلر کم راځي ګر څه راځي نه نو دې مطلب دا دی چې دا کم ټیسټ ته لګوي دا کم انټیجنټ چې ته لګوي هغه ریزلټ زیات راځي سیده هغه زیات دی سیده د دې مخصوص خبره دا ده چې کله دا کمپنۍ والا دلته وموښلي نو هغه سره انزایم مشرتي دی هغه د سبسټریټ سره ریاکټ کوي سیده هغه انزایم د سبسټریټ سره ریاکټ کوي نو رنګ پیدا کوي رنګ چې کوم په دې کمپیټیټیو الیزا کې پیدا شو ډېر زیات رنګ وو د دې مطلب دا دی چې د سیمپل دا کم انټیجنټ چې دی دا کم را روان دی او که رنګ نو رنګ په دې وجه نه راځي چې دلته انزایم نه هغه ټچ کېږي نه ریاکټ نه کوي نو په دې وجه کلر نه جوړېږي نو کلر چې نه راتلی د دې مطلب دا دی چې دا ټیسټ ریزلټ زیات را روان دی هلته کم و دلته زیات را روان دی سیده او دلته واشېدل غواړي هر ځای چې هر کار چې ته کوې اول وار چې راخلې هم واشېدل غواړي چې بیا ته دا ورځ هم واشېدل غواړي د ورځ چې واشېدل مطلب دا دی پرېولل غواړي سیده نور داسې خاص په دې باندې مغزه مه خرابوئ اوس نوي مشینان هغه د انسان سیرم ورواچو د خپل اټومیټیک هر څه درته وایي سیده